السلام علیکم. انا خدای دې راوله. څنګه یې؟ پکې چیرې درته کښېنم؟ چیرې درته کښېنم؟ یا دلته درته کښېنم؟ دلته خدای دې راوله. انا څنګه یې؟ په خیر یې؟ خیریت دی؟ شکر فضل د شپه ورځ په خیر ده؟ خیر دې په نصیب جوړ روغ یې؟ څنګه دی ژوند؟ څنګه روان دی ژوند؟ بس دغه نه دی، دغه حال دی. نو بالا څه درته ووایم؟ دا د ډوډۍ جم ماشاءالله پخ کړې ده. ځوانه ښځه موږ په انا درته وایو. یا بس یې خوره نو چې واه واه. الله دې مهرباني وکړي. امین امین. دا یو دا څلور ډوډۍ راکولې ده چې کړو ته نیمې شپې په عذاب کړو. چا؟ دغه په سندان چې ته راشي ښه هغه خو څلور ډوډۍ ما سپنډېر ته ورکوئ. باره دا ښځې ډېرې راتلې دا د مسلزو د باره ولاس په عذاب شوي ده. په عذاب شوي یاست؟ په عذاب یې کړو. باره اوس باید دغه په ځای کې ورکوي. ښه په بل ځای کې ورکوي. اوس ولاړه، اوس موږ کاټونه یې واخیستل. ښه ته څه اوس نه درکوي؟ یا ولا ګوله لره کوي. اته سم دا مهرباني راباندې. اته سم دا جوړه پیدا کړې چې قرآن ماکم دا درې څلور ورځې زوی درلود. ښه نو خو یو زوی مې د بل خو نه د شپږرې و د کار یې خو تال درد. یا نو هغه دا د کار دی. زه و د بل د کار چې کندهاریان ته ورسم کار وکړم. نو سپین ږیري چې د کار نه دی جنګونه بیا څنګه در سره کوي؟ نه کوي جنګونه. نه کوي؟ نه کوي دی. نو هم دی چې لیونی خو نو نه دی. ولې خو بل وار تا نه ویله چې داسې جنګونه را سره کوي داسې دی داسې دی؟ هغه یو وار خو سړی خطاوي زوی. یو وار جنګ ورسره وکړي. یو وار سړی خطاوي بچی. زور نه لرې چې ډوډۍ پخه کړې ولې پخه یې نو؟ لرم. کاغه در باندې ګرانه ده په هغې نه پخې؟ یا راباندې ګرانه نه ده. هغه بیا وایي زه شرمېږم. ته خو سپین سر یې، ته خو نه شرمېږې. هغه شپه زیان یوازې درکوي. و زه چې زه خو دغه ناسته یم. بس ته مې زوی یا بل مې زوی یا بل مې زوی. زه مخ نه کورته غوړې کورته غوړې ولاکه لر. نه ولې؟ یو خو نه هغه دا ټکه چې دې مې خرڅول. ته اوس هغه روپۍ پر باندې په دغه یې وخو. هغه چې 2 روپۍ ولاکه راڅخي چار یې ورته ووایه وایي دا زموږ روپۍ راکړه ولاکه وړو لرو. وایي دغه اوس یې نه لرم بیا درکوم. نو جنګ ورسره اوس خو دا د ګرمه ډوډۍ ده شیدې را باندې خورې که یا؟ شیدې دا پوښتنه وکړه په ډاګر شاوخوا ولاکه نسته؟ یو هغه په پورو کې هغه نه دي میږي درته ولاړې دي وا شیدې نسته هغه دي څو؟ دغه بزه د بورجان ده دغه بزه د بورجان ده. دوه مرغومانې اوس راوړي دي. دوه مرغومانې راوړي دي. هغه ولاکه مرغومان مه ما ته چې مرغوم یم نه کوي را پیدا تاول. زه ښه ښایسته سیرلی در پیدا کوم. انا کولونه چې کړي دي هېڅ یوه خوا دې مخته نه ده بیولې. همدا چند بیا نه کوم لکه دا د خلکو ښځې. یا نو کله په عذاب پر کړی. کول نه یې ولاړه تاول زه سیرلی در هلته دوه درې پراته دوه درې دي. نور خو په پورو کې ولاړ. ورته وایه هغه یو تک سپین سیرلی نن درڅه بیایم که په زور یې که په رقم ته ورته وګوره په کښې کې دي ستا بلا. بیایم یې د خیره که بلا رقم و که سپین و که رقم و بیایم یې. اوس به شیدې هم را پیدا کوې نه اوس یې کوم ځای بلا هغه دې میږي درته ولاړ دا میږي خو سړی ناکه نه دري شیدې حتمن کوي. زوی ته زوخته کوي. نسته؟ دغه یوه بزه دغه لنګه د ابورجان ده بله ولاکه ته ورته په دغه بل کې کته وګرځه که دې پیدا کړې باره نو تاسو تر سر تر ما یعنې اوس یې نه را باندې خورې؟ که وایي ستا بلا زم بلا بیا نه درته راځم شا نه وایم که په ما شیدې نه خورې زم بیا نه درته راځم شا نه درته راوړم. د خپل مهرباني هم راباندې لرئ. و نو ته پر مون مهرباني نه کوې شیدې نه راته راوړې. مهرباني پر تا وایي بیا پر ما لرئ. ما ورته دا خدای وکړي ولې نو زه څه وکړم؟ والله ستا د لاس ډوډۍ ښه خوند کوي نه؟ دوستانو کلیوالي ژوند دی. انا نو پخوانۍ ښځه ده بس دلې اوسېږي. لمسیان پر راټولي ډوډۍ ورته پخوي. څنګه انا؟ د لمسیان ته یې پخې؟ در باندې ګران دي؟ راباندې ګران دی. هغه مشر یې دغه دی. هغه اوس ټپال ته نه طالبان په نیکۍ دې راورسېږي. پر امباره یې نه پرېږدي؟ نه پرېږدي. څه خواته یې نه نو خو یې درسونه په ووایاست؟ درسونه وایي. نو درس ښه دی؟ یا درس خو خود ښه شي. نو دا ماښام ډوډۍ نه خوري. نو ماښام ډوډۍ زوی څه کار کوي؟ زوی مې څه کار کوي؟ زوی مې ته پوښتنه وکړه زوی چې لکه یو پور راباندې قرآن ما وایي زه درواغجن دا ولې پور کړي دي؟ خو نو بس یې خدای ورځ وګرځوله. نو څه وکړم؟ په کول مې دی. مال دا قدر ځکه د میاشتې څلور زره افغانۍ زه دغه ته ورکوم. دا سړي ته که به وړمه شپه 3 واره نه راغلی زوی خدای دې ما وویل زما کرایه راکړه وړمه باره ما ورته وویل ما دی ما فکر وکړه یارې موږ پیدا کړو وړمه شپه دا زه وړمه بس حالات به امید کوو ژوند دې روان دی حرکت خدای ته ناست وقت باره مې وویل ما لا زوی چې دا قدر مځکه دې درلوده ولې به 4 زره افغانۍ لاس خو غوښتې. حاجي صاحب په ځوانۍ کې څه کار کوي؟
حاجي صاحب څه کول حاجي صاحب به دا ولاړه د میوړ شپنې به وکړه د بزو شپنې به وکړه اته نه وړونه وو که دا بیا پناه شو مراکه ماته ګټه ورسته راکړي ما ته بیا ګټه ورسته راکړي پر دم ګرانه انا کیمرا درته نیولې ده دغه ډوډۍ ما وویل پر ما باندې شاوکه دا ګټه لکه خپل فرزندان یم غلطي خدای ته ښه زه غلطي نه لرم لاس لارې مې ویلې دوی وایي پلانکي ځای ته تللي 2 روپۍ ورکړي پلانکي ځای ته تللي 2 روپۍ ورکړي وایم د دوی په ځوانۍ د خدای برکت کړي امین که راکړي مهرباني د الله مهرباني وشي ماته هم راکړي او که د الله مهرباني ونیسي خو نه څه کوم د بادغیس اسوانه بادغیس کوم ځای است الله شي خو د خدای غږ د خدای اسمانه باندې ولاک ملک لرم و ملک ولاکه لرم او که ما ملک درلوده ولې به زه دلته وای دا درې ځای نه لرم ای ځای یم که به ورمه شپه څوک نه رادرېدلی دغه دې ما و ما نه خدای دا قدر دا درې ځای خوره د شهیدان اوس به زه خو تاسو د شهیدانو ځای په بیه اخیستی وي زړه ته دې وپوښته د کول وپوښته نو چیرې و ما ته زه مړه شم ولسته د دې پرته څوک ته که دا درې ځای راکړي یا ځای پیدا کړي د خیر انا مګر ته راشې ورته وایه چې وارې خدای دې نه کوي خدای ژوندۍ لره خدای ټول اوږد ژوند درکړي په مسلمانۍ امین 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 دا ګوره د ګرد المسیان تا ته خوشحاله در باندې راټول دي ګرد المسیان دي موږ المسیان یو ته خو تر فرزند نه ولا ما د غاړې باندې راپورته نه نو بالا سره زه خای امین بالکل بالکل انا جان هغه د بادغیس کیسې راته وکړه په بادغیس کې دا ودونه څنګه کیږي بادغیس ودونه د خاورې سیولا چیرې و ودونه خو نو زه دا راغلی یم ما د دوی واده نه دی لیدلی څه خبره ودونه نه کوي یا چیرې کوي واده چیرې دی سیل چیرې دی ښه واده چیرې یا په ودو کې څه شي ورکوي په خوراک کې نو کوي ورجه د بل هېڅ شی نشته خالي ورجې خالي ورجه د هغه لا اوس نه په جوړېږي د دوی ورا څنګه بیا یې ورا وران بوسي دغه ورځ ماښام ورکوي او بوسي ورځ ورا په ټونس کې په زرنج کې بیا یې دا ډوډۍ درته پخوي